شرابي ته د قاضي ځواب. مصري مشهور قاضي الیاس بن معاویه ته یو سړي وویل که زه خرما وخورم ته خو به مې نه وهې. قاضي ورته وویل نه. سړي وویل که یوه اندازه اوبه وڅښم بیا خو به مې هم نه وهې. قاضي وویل نه. سړي د خرما شراب خو هم له اوبو او خرما څخه جوړ شوی نو بیا ولې حرام دی؟ قاضي ورته وویل که چیرې زه تا په وچه خاوره ووهم ته خوږیږې؟ سړي وویل نه. قاضي ورته وویل که لږ اندازه اوبه در باندې وپاشم آیا د بدن کوم غړی به دې پرې مات سي؟ سړي وویل نه. قاضي وویل که چیرې همدا وچه خاوره د اوبو سره ګډه کړم خټه ځینې جوړه کړم وروسته یې لمر ته کیږدم او وچه سي بیا دې په سر ووهم څه پیښیږي؟ سړي وویل سر مې ماتیږي. قاضي وویل د اوبو او خرما څخه د ترکیب سوو شرابو حال هم همداسې دی.